غریبي ډېره وه چې موږ د مزدورۍ له وتو ما او د حاجي په نیمه شپه مسافرۍ له وتو روانو موږ په ستړي ستړي منزل د کور نه لرې ډېر په لرې منزل زه به یې ځان سره بدن کې لکه ساه اخیستم زه ډېر معشوق وم چې پلار به مې په شا اخیستم یو ورځ د کور نه لرې مو زړه چاودې زندګي کوله یو ورځ مې پلار په سرو غرمو کې مزدوري کوله سترګې مې تورې شو زرې زرې مې پلار را پرېوت زړه به مې درد نه کوي خدای چې چینار را پرېوت چې اسرائیل مې کله خوږ دادا نڅا اخیسته ما به جړا جړا نامنه خوږ دادا اخیسته خدایه په سرو وینو کې پلار مې خپلې مور ته راوړ وروڼو او خویندو مې په کور کې یو غوغا جوړه کړه د پلار ملګرو مې کوڅو کې هم جړا جوړه کړه د جنازې د کټ نه مخکې چې د پلاره ځمه څه زنګېدلی زنګېدلی زه په لاره ځمه چې پلار مې وسپارو واپس چې کله کور ته راغلم کور مې هغه پخوانی نه و خو بس کور ته راغلم حیران ولاړ ومه د چا مینه زمانه غواړي هغه وړې خویندې مې ستا مینه زمانه غواړي د حاجي دې څه خو وړې خویندې مې بیا بیا وایي سم غریب نیولی شم چې څوک چاته دادا وایي هر څوک مې بد ګڼي د زخرو په شان ترخ یم د حاجي دا ستا د دونه پس بلها سختو سره مخ یم د حاجي تا خو ویل زه به ستا نه ښه استاز جوړومه ستا به صفت کېږي بچیان ستا نه باز جوړومه په دې خفه نه یم چې ښار کې مزدوري کومه ستا نه بغیر به پلاره څنګه زندګي کومه چې په جړا شم نو ځان له د لاسه ورکوم یوازې ناست یم خپل ځان له حوصله ورکوم ستا دیان هغه دیان نه یم نیمګړی یمه ستا نه بغیر په هر یو کار باندې زه ستړی یمه ته مې مرید وي او زه دې پیر وم د حاجي راته معلومه شوه قسم دی چې ته مې د پلار تیر وي د حاجي اته کلنه ماشومتوب دوران و بیا شوم زلمی د لیونتوب دوران و زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړم او پلار مې داخل په مدرسه کې کړم په دغه وخت د 14 کاله ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله او ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مورګۍ چې ګرځولی بچی د پلار نیازبین او نازولی بچی څه مې کول چې مدرسې ته تلمه ما سر روپۍ وې میخانې ته تلمه چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول راټول شو په اوچت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلانکی مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپله سر نه ویښته وباسي د خوږ دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې سهار ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایۍ کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ضایع کو اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تېر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللی کاش چې د یانه زه اسکول او مدرسې ته تللی نن به مې ولې سوي سوي اسویلي کولی د انسانانو به مې ولې غلامي کولی ډېر ښه دی ډېر زبردست دی ټیک دی قدرمنو کتونکو ستا څه نوم دی زما نوم غواس دی غواس غواس چې دی د اتم نهم د اتم سټوډنټ دی قدرمنو کتونکو د بهار سره تعلق لرونکی دی ډېر زبردست شاعري کوي خپله هم لیکي او پردی شاعري هغه انتخاب هم کوي خو ډېر ذهین ماشوم دی قدرمنو کتونکو په ذهن کې دغه نظمونه چې دی هغه پراته دي او دغه د پلار حوالې سره یو نظم پیش کړلو هیله کوم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي او دغه رنګې د مسافر پلار حوالې سره هم یو نظم پیش کړلو په دې کې ډېر یو لوی سبق دی که څوک ورته فکر وکړي جوور نظر ولري نو ډېر زیات سبق آموز شاعري دوی چې دی هغه کوي او هیله کوو چې د نور مخ په وړاندې لاړ شي او ښایسته ښایسته شاعري وکړي او د قام او د ولس او د خاورې له څه نه څه مننه خوشحاله اوسئ